د سوات د ښکلي ځوان حمیدالله د خودکشۍ مکمله ویډیو په همدې ویډیو کې درباندې ګورم. دوستانو، موږ تېره ورځ تاسو ته د سوات د ښکلي ځوان چې په ټیک ټاک باندې د ځان د مشهورولو په خاطر ځان وژنه وکړه د هغه تفصیل او خبر درکړی و، او ډېرو کسانو بیا له موږ څخه غوښتي وو چې د هغه ویډیو هم موږ ته راوړئ چې هغه څنګه خودکشي کړې وه. نو که تاسو هم غواړئ چې هغه ویډیو په خپلو سترګو وګورئ او له حقیقت نه ځان خبر کړئ چې هغه څنګه خودکشي وکړه، نو دغه ویډیو راسره وګورئ ترڅو زه ټولو ته دغه ویډیو وړاندې کړم او در ویې او د ویډیو لیدلو طریقه درته وښایم. دوستانو، دغه ویډیو په یوټیوب کې زه تاسو ته مستقیما ځکه نشم اپلوډ کولی چې دلته دوه ستونزې دي. یوه ستونزه دا ده چې دا د یوټیوب د پالیسۍ خلاف ده، او بله دا چې ډېر کسان دا قسم ویډیوګانو په لیدلو سره ذهني ناارامي پیدا کوي او هغوی ته ذهني بیماری پیدا کیږي چې په دې سره دغه کسان ځورېږي. نو تاسو ته زه دا وړاندیز لرم چې که کوم کسان دغه ویډیو غواړي چې وګوري او شوق یې لري، هغه کسان دې ماته په کمنټ کې خپل د واتساپ نمبر راولیږي. همدارنګه دا ویډیو دې هم لایک کړي ترڅو موږ دغو کسانو ته د نوټیفیکیشن په راتلو سره سمدستي ویډیو ورولېږو او دغه ویډیو په خپلو سترګو وګوري. اول خو هم دا هیله ورڅخه کوم چې دا ویډیو مه ګورئ ځکه چې ښه ویډیو نه ده، خو که بیا هم څوک غواړي چې ویې ګوري نو هغوی دې موږ ته واتساپ نمبر په دلته کمنټ کې ولیکي ترڅو ویډیو ورولېږو. چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ. مننه.